چاویلیو د خځې خاون د کور کې د اتفاق لپاره څه عمل داسې وښی نو دا یو عمل ځان سره کې زما طرف نه تاسو ټولو مسلمانانو ته اجازت دی روزانه 200 او شپږ اتیازل بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم دا 200 شپږ اتیازل وای مخې رستو دا غینا یولس کرته درود وای بسم الله 720 ځل وای هغه باندې ګوړه چینی وغیرہ چې سم دموي هغه دم کې د کور ټول چې څومره کسان دي هغه اخره الله رب العزت پستاسو په کور کې محبت اتفاق پیدا کی او بغضونه او دا یو عمل خو ما مخکې خودلې دي د جمعې په ورځ باندې د جمعې د مانځنه رستو قل هو الله احد سورة وزل ويا قل اعوذ برب الفلق سورة وزل ويا قل اعوذ برب الناس سورة وزل ويا دبل جمعه پورې با ستا پکور کې جنگ جګړه اختلافات دا څه خبره بند راځي چې ته باغې باندې خپشي دا عمل ما مخکم خودلې دغه عملم کوي او 786 ځل وسو شپږ ځل بسم الله الرحمن الرحیم دا وای باغې باندې صدموي د کور چې څومره کسان دي ټول لور کوي الله دې عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین اللهم تب علينا قبل الموت وسهل علينا سكرات الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى يلا جسم ويسم وريد خدای د عمل توفیق بلاکی څومره مسلمانانو وريد خدای ټول به د عمل توفیق ورکړي چې څومره مسلمانانو نغلي د یو قدم په تر نه کوکي واچول کې زمونږ د ټولو په کورونو د حیو د صادر خورګي د علماء محبت نصیب هغه خلق الله پاک زموږ حاکمان کی چې هغه دینداري د ملک د اسلام د پاکستان د مدارس او د علماء خیر خواوي الله دې هغه زموږ حاکمان کې وصلی الله بغضونه او دا یو عمل خو ما مخکم خودلې دي د جمعې په ورځ باندې د جمعې د مانځنه رستو قل هو الله احد سورة وزل ويا قل اعوذ برب الفلق سورة وزل ويا قل اعوذ برب الناس سورة وزل ويا دبل جمعې پورې با ستا پکور کې جنگ جګړه اختلافات دا څه خبره بند راځي چې ته باغې باندې خپشي دا عمل ما مخکم خودلې دغه عملم کوي او 786 ځل وسو شپږ ځل بسم الله الرحمن الرحیم دا وای باغې باندې صدموي د کور چې څومره کسان دي ټول لور کوي الله دې عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین اللهم تب علينا قبل الموت وسهل علينا سكرات الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى يلا جسم ويسم وريد خدای د عمل توفیق بلاکی څومره مسلمانانو وريد خدای ټول به د عمل توفیق راکړي چې څومره مسلمانانو نغلي د یو قدم په تر نه کوکي واچول کې زمونږ د ټولو په کورونو د حیو د صادر خورګي د علماء محبت نصیب هغه خلق الله پاک زموږ حاکمان کی چې هغه دینداري د ملک د اسلام د پاکستان د مدارس او د علماء خیر خواوي الله دې هغه زموږ حاکمان کې وصلی الله